بسم الله الرحمن الرحیم د تبلیغی جماعت یو داسې عمل چې هغه غیر شرعي عمل دی. یقیني طور پر په دې باندې خبره کول ضروری دي او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ تعلق د تبلیغی جماعت سره دی. نن که زمونږ ژوندۍ بدل شوې ده تاسو مخې ته ناست یو د دین دا لږې ډېرې خبرې کوو نو دا د تبلیغی جماعت برکت دی. تبلیغی جماعت یقیني طور پر په هر پلیټ فارم باندې الحمدلله موږ دفاع کړل او آینده به هم کوو ان شاء الله تعالی. ځکه چې دا یو داسې جماعت دی چې دا د دې په ذریعه باندې د لاکو نه بلکې د کروڑو اربو خلکو اصلاح شوې ده او لګیا د کیږي. دا یقیني طور پر یو داسې جماعت دی چې په دې کې خلک زی دا یو چلته پرته مدرسه ده. هغه خلک زی چې چاته کلمه صحیح نه ورزي، چاته مو صحیح نه ورزي، د موس مسائل واجبات فرایض او دغه شانتي د وضو واجبات فرایض نواقض وضو دغه شانتي چې څومره ضروری مسائل دي دغه زده کړې لپاره خلک زی څخه دیته چلته پیرته مدرسه وي. نو یقیني طور پر د دې بشماره فائدې دي او خلک خپل د اصلاح لپاره زی نو د خلکو اصلاح پکې کیږي. لیکن کچري یو داسې عمل پکې کیږي چې او غیر شرعي وي نو په هغه باندې هم خبره پکار ده چې آینده لپاره چې کوم زمونږ ورونه بایګان تبلیغي حضرات دي نو هغه لپاره د چې په دې حواله سره د شرعي مسلې چې کوم دي هغه مخې ته کیږي او په هغه باندې عمل کوي. نو راځو دې مسلې طرف ته یو ملګری په دې حواله سره تاسو کړل چې اکثر او بیشتر تبلیغي حضرات چې کله تشکیل کی تبلیغي حضرات چې کله تشکیل کی نو په دغه تشکیل کې هغه زبردستی کی چې بھائی نوم ولګا تبزي چې لیلا بزي یا سیروزي لوزي یا دغه شانتي سلور میاشتو لبوزي کچري مخې ته د عذر کی دي چې زما د فلانا عذر لري، زما د فلانا عذر لري، د فلانا کار دی نو هغه مخې نه چې کوم دی هغه عذر نه قبلې بلکې دا جواب ورکړي چې هر څه کول والا د الله رب عزت ذات دی، هر څه په الله باندې پرې دوا دا خپل کار په دغه باندې پرې دوا په الله باندې پرې دا په الله رب عزت سره ترسي. نو اکثر او بیشتر تبلیغي حضرات چې کوم دي ډېر ټول نه بلکې باز پکې دغه سیدی چې هغه د هغه نه باوجود انسانو ته عذر پیش کړي چې زما د فلانه عذر لري دا غي نه باوجود نو چې بای ته وزي تب چلې لزي تب سلور میاشتو وزي زبردستی کې نو یادو ساتي دا عمل چې کوم دی دا توکل خلاف دی. ځکه چې توکل په اسلام کې شته لیکن چونکې دنیا دارالاسباب دی، دا دنیا چې کوم دی دا دارالاسباب دی، دغه اسباب اختیاري بیا به د هغې نه بعد په الله حضرت باندې توکل کوي. په حدیث شریف کې راځي یو صحابي رسول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر راغی او فرمایله اے د الله رسول ما خپل اوخ چې کوم دی هغه بار پرېخې دی او په الله حضرت باندې توکل کړل، الله حضرت می حواله کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دا وخت اسه پرېخې ده کولاو دې پرېخې ده ک تړلې دي نو صحابي ته چې دا الله رسول ما کولاو پرېخې تړلې مینه ده الله ته می حواله کړل په الله باندې می توکل کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې توکل دانه ده بلکې لومه به خو تړلې او بیا په الله باندې توکل کوي بیا به الله حضرت پرې دي. نو چونکه دنیا دارالاسباب ده په دې کې اسباب اختیاري د اسبابونه بعد بیا په الله باندې توکل کوي. الله حضرت په معاملہ پرې دي چې الله ما اسباب اختیار کړو دې چې کوم دې وجود ته ورګه اے الله ما اسباب اختیار کړو لیکن د دې چې کوم نتیجه ده هغه ستا په لاس کې ده اے الله دا په خیر او خیرت سره دا عمل دا کار سر ته ورسوي. نو توکل دغه دی. نو لہذا چې کوم زمونږ تبلیغي حضرات دا وایي چې بھائی دا کار په دغه ځای پرې دوا عذر ته پیش کې دا غینه باوجود چې دا پرې دوا دا به الله حفظت کوي دا یقیني طور پر دا یو غیر شرعي عمل دی. ځکه چې توکل دا نه دی چې تب اسباب نه اختیاري، توکل هغه د لومې به اسباب اختیاري دا غینه بعد بیا په الله باندې توکل. او دا چې کوم زمونږ تبلیغي حضرات چې کوم د توکل تبلیغي حضرات ته هغه نه ما چې کوم علما کرام دي یا چې کوم اکابرین دي بلکې دا په عام طبقه کې بعض خلک داسې چې هغه د عمل کوي نو دا یو غیر شرعي عمل له لہذا پکار دادا چې یو کس عذر پیش کی دا هغه عذر ته لوګته شي او هغه مثال کے طور پر هغه اسباب اختیار کی د اسبابونه بعد چې تربیات داغه نه مطالبه کوي نو بیا کول شي. لیکن که هغه اسباب نه اختیار کړي تا خپل عذر یې خدي چې پیدا کار ګول لی زما دا عذر دی نو بیا هغه ته دا ویل چې هر څه کول والا الله جل ذات توزا تاسو دا دغه پرې دا الله عزت کی دا یو غیر شرعي عمل له لہذا څومره زمونږ رونه بایګان تبلیغي حضرات دا پیغام اوري نو له بکاردار چې په دې حواله سره احتیاط کی او شریعت د شرعي مسلې دي د دین اسلام او شریعت چې څومره مسائل دي خپل مخې ته کیدي چې آیا زدا مطالبه کوم دا د شریعت مطابق دا یا د شریعت خلاف ده. بهرحال
ښه طرف ته را بلل، اچھائی طرف ته را بلل دا یو ښه عمل دی. لیکن په هغې کې یو کس عذر وي نو په هغه باندې زور زبردستي کول او داسې توکل کول چې هغه د توکل خلافي، نو بیا یقیني طور پر دا یو غیر شرعي عمل دی. په دې حوالې سره د احتیاط ضرورت دی. الله حضرت موږ تاسو له د سمج او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.